أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. اول دواره چې دغه آیاتو رابط دې د مخه څخه چې معلوم چې لمړنۍ چې الله عز وجل دغه کتاب صفات وکړي چې دا کتاب داسې کتاب دی چې په دې کې شک نشته، خبرې صفا د شک وتلی او دا ویل چې دا د متقینو هدایت دی. نو اوس دغه قرآن په نسبت خلک درې ډلې وکستې په یاجي. اوله ډله صفا د زړه د خلی مؤمنانو، صفا خبره حضور کې مؤمن دی په خله مؤمن دی، بس دا یو ډله دغه صفات بیان کړو، دغه تعارف مشترک چې هغه دغه سدي. دوهمه ډله چې هغه بیا صفا کافرو، د زړه سم کافرو د خلی سم کافرو، ایمان نه پراوړي، دغه تعارف وکي چې هغه د دوه آیات کې بیا تیر شوی. اوس نو چې دی دا ګرد آیاتونه د چې موږ سبق پر ولر دی او آیاتونه د لمبر ته چې وګوري، د آیات کریمه لمبر ګرد عمر د آیات په پای کې ګوري، د آیات په سر کې لمبر نه، اکثر وخت سر ته ګوري. موږ چې اوس کوم شروع کوي ومن الناس دا وس اتم نمبر آیات، ولې د پای ته وګوره براته پاکشنی دایره کې اتلی کلی دي، ته به د سنوای چې ومن الناس دا اوم نمبر آیات یا دا اتم دی او چې کلی خو د اخر آیات لپاره لمبر دی، آیات خلاص لمبر ورکی. نو اوس او تیر سوي دي موږ د دې د پاره چې کوم بیان کیږي په د آیاتو کې د منافقانو د پاره په جرلس آیات کې راځي. نو او جرلس چې پر لجمه کې بار شلس ولا او جرلس، نو تر شلم آیات پوری چې اوس موږ روانه د خیر انت ان الله على كل شيء قدير غره کو پر کیږي تر هغه ځای پوری د منافقانو تعارف الله عز وجل کی. موږ المنافق ډیر مشکل دي چې سړی درکې، نو الله تعالی د دې هغه نقش او هغه د دې صفات ډیر بیانې وي. د مؤمن څخه د منافق په یو نقش خاص وي نه پیژندي، پر ابل یې پیژني، هغه ابل د تعارف داسې دي. نو دل تعالی داسې فرمایي ومن الناس ځینې د خلکو څخه، ومن الناس یعنی وبعض الناس، ځینې د خلکو څخه من هغه څوک دي یقولو چې دوی خوای په خله باندې آمنا بالله، آمنا موږ ایمان را وړی دی بالله پر الله عز وجل باندې چې الله څنګه دی هغه سیمونو، وبالیوم الاخر یوازې الله نه د آخرت پر ورځ لا ایمان لرو، د آخرت ورځ چې ذکر کړه د آخرت خبرې ګرځي، په قیامت دی، که حشر د اجساد دی، که نشر د عمل نامو دی، که پولیسرات دی، که طول ترازو دی، دا ګرځي شیان چې جنت او دوزخ یو بل اخر کې دا ګرځي درج دي. او پر ورځ د آخرت دا خودی وای د دې دعوه ده. الله بیا وای وما هم بمؤمنین، وو په دې حال کې دی دا دعوه کې دا او د حال د پاره دی ما چې نه دي هم دی بمؤمنین، مؤمنان نه دي. الله د دې د ایمان دعوه چې دی خدا وای الله دا مؤمنان هیڅ کله نه دي، وما هم دی نه دي بمؤمنین، ایمان ولا نه دي. شنو چې دا خبره کوي چې ما ایمان راوړی دی والا پاکه ته په خبره چې دی مؤمنان نه دي، نو د جيبه فائدہ چې د ولې کوي
په یو سړی چې په زړه کې یو کار یو عقیده نه لري او په خوله اظهار کوي، خو د دې علت چې دي کار څه دی؟ الله وایي یخادعون، د خطا ایستل کار دی. یخادعون دی چلبازی کوي، خطا ایستل کوي، دوکه‌بازي کوي. د چا سره؟ الله د الله عز وجل سره. والذین او د هغه کسانو سره آمنو چې هغوی ایمان راوړي دي. نو دلته به مفهم یخادعون چې دی دا خو د اوغه مفاعله باب دی، خادع یخادع مخادعه، لکه ضرب یضرب مضاربه. نو دا د مزید باب دی، دا تقاضا د شراکت کوي. وس ضرب خو وهل کړي و، ضرب دا معنی نه چې وهل کړي، ضرب یو تر بل وهل کړي و. نو دلته خو خدع خو خطا ایستلو ته وایي کیږي، دا خو مخادعه ده. مخادعه خو یو تر بل خطا ایستل. نو یو تر بل خطا ایستل څه معنی؟ الته وګوره چې دی د الله او د هغه کسانو سره چې مؤمنان مخادعه کوي، یعنی دا منافق دا کوشش کوي چې الله او مؤمنان خطا باسي، الله او مؤمنان خو نه بیا دا کوشش کوي چې دی خطا باسي، خو شراکت دغه رقم کیږي. بل سوال واردېږي، سوال دا واردېږي چې د خدع معنا چې د چپلا خدع چا مجرد ازده کو. خدع دا د چې یو سړی څخه یو شی پټ کې دی نه خبرې، یو شی وشکاره کې قراره برغزار کې چم ورته وکي. خدع اگر دمر د کمزوري سړی کار دی چې په زورور مخ د مقابله واس نه رسیږي، بره چمونه ورته کوي، یو چم ورته کشیږي، بل چم ورته کشیږي، بل چم ورته کشیږي. نو دلته بدی د الله څخه چی پټ کې، الله ته خو هر شی معلوم دی. نو کافر خدع څنګه کوي چې هغه اصلي شی پټ کې بل ښکارا کې، خو الله دواړه ویني. نو دلته بده د خوا څخه چم څنګه وسی د الله سره، د الله د خوا به بیا څنګه ورسره وسی. خو مال چم د کمزوري کار دی، نو الله کمزوري دي چې د سره چم کوي نه کوي الله. نو دا څنګه استعمال شوی دی. نو د دې یو جواب دادی چې دلته چې دی د ګوره د کافر د خوا څخه خدع حقیقي ده، دلته مضاف رو د یخادعون رسول الله. رسول خو بیا په ارش نه دی خبره، خو ډیر خلک ورنبي علی السلام ته به ظاهر دغه خبرې کولې، پیغمبر علی السلام به خطا است. حتی نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدعیانو ته دا وچان چې براله بره بل پتیس کې دیس کسان سته، یو سړی نه یا د خلکو پر چا مجبورې د خلیت څخه ګولج ویش پر حق یې زموږ خپل حق نسی بیانول ناس براله ابل زموږ د رقم جراري لکه بلبل رغیج بلا نه حق دا وای کړی. نو پیغمبر په دا داوو کې تاسو هغه حق وایز د الله سو بیرېږي، زه چې وتا ته په اشاره در وکم چې الکه دا ملامت حق ستادي وایي. نو کته پر نه حق نه پیغمبر د اور ټوټه مې درغلی ته به دې نه بلې چې د الله رسول په اشاره را وکړه اده و مې ګټله. نو که په باطن کې پر باطل یو فزائر جماز په خپل ان شاء الله کې کوله پیغمبر اور مې درغه چې کې در مې کې نو اور وړه سرمانه د دوزخ برخه مې درکړه باندې تاته. نو ګوري دا وایي وای پیغمبر خو ډیر کسانو په خپل بجالو پیغمبر خطا ایستینو، پیغمبر خو بره خطا وزي چې ځنی پټ کې هغه اصلي شی بل ښکارا کې. نو دلته به ته مضاف کې یخادعون رسول الله، بره به دا سوال نه ورګي چې کافر نو الله څنګه خطا باسي، الله ته خو هر شی ښکارا دي. خطا ایستل خدا غلي چې اصلي نه پوي ته بره د څه شی پټ کې بل ښکارا کې هغه خطا ځاله خطا وزي دارکه. نو موږ الله نه دی مراد رسول مراد دی. مؤمن خو خطاویز ولذین امنوا پر عتب کړی دي. نو کدا اسما په خبره پوسواست. نو ځینې تفاسیر دلته مضاف دي، ځینې مضاف نه دي. وای اصلي خو مخادعه د رسول سره کافران کی، مگر الله پاک وای د رسول ذکر کېدو ضرورت نشته چې د رسول ذکر کوم. د رسول خطا است چې خطا باسه کوي، ما خطا باسه کنه الله خو نه خطا وځي، مگر د رسول پر ځای خپل ځان پکاسته ولې ذکر کوي. د دې د پر چې الله وای د رسول ما سره دغه یو دی، کچا د سره بد کول ما سره کې شور سره کول ما سره کې کدا ازداد و ام جواب تم پوی سیویس معنا خاطر په خوا پر کم د چې وسم خدع د رسول سره کیږي، مگر مضاف نجدو چې دلته کو فقط علامه یشلی، مگر الله ځان د په قصد و دروش معنا د رسول ما سره دغه اتحاد. بل والذین آمنوا فرعتب کی پدې کې دا در وشول چې مؤمن ته وای چې تاسو سره څوک کوم معاملې کوي الله از ما سره کوي بس. که چا په مؤمن پسخند و الله دا کوي ما وي چې مؤمن خطا استیګو کې دا فما کوي. نو د رسول پر ځای په خپل ډایرکټ ځان ذکر کوي او دا الذين امنوا معه هغه پر رعایت پر چې بس مر سره یو رسول او الله او مؤمنان ګرځي سره یو دا وډاله بس. نو ته چې مخادعه کوي کې د رسول سره چې ما سره کوي. نو هغه سوال د پدې خدع د الله سره کیږي یا سم رسول د چې یخادعون رسول الله یا د رسول مضاف کړو په خپل رسول مراد مګر رسول ذکر نه کوي څوک ذکر کوي الله خپل ځان ذکر کوي. لکه سړی چې دسی د یو چا وزوی تشکنځل وکي بد سپک را درته سړی برارته وای تا څو ورځ ما سپکاوي کړی هغه ته بابا ما خو مرسل رسول مچول تاسو پکاوي میکله کړی برای نو چې ما ذکر ما کوي وای پر کې به پدې کې څه دي نو ګسره ځان یې ته غوځي نه ام
یا د یو پیر مرید دی د هغه اهانت کوي، پیر به یو خلاص ته وای ګرد مرتضی ما سره عداوت کوي، سپکاوی کوي، دی ورته وای چې بابا ما خو تاسو سره دا رقم نه دی کړی، هغه وای ان خو زما د مرید جزماغي دا رقم د الله او د رسول ما یو مثال داسې پیش کی چې د رسول الله دغه سره یو د رسول رضا د الله رضا د رسول ناراضګي د الله ناراضګي نو الله پر ځار بنځار ذکر کوي دلته د دې خو هغه خدعه جوړ شو د الله د طرفه بیا څنګه کیږي نو الله کمزوري چې دوی سره خدعه کوي، الله خو خدعه د نور سره کوي چې د کمزوري څخه کوي، د خدعي جواب په دغه رقم ورکوي، د خدعي جواب چې الله د دې ته چم جواب چې په دغه رقم ورور کې بار دغه جواب تم خدعه ویل کیږي. لکه بل مثال به موږ شېړو، یو سړی دی بل په لغت و نو خو دې لغت ورکړه، هغه په لغت نه وي، هغه نو بیا بل وخت راولاړ چې قرار د مالی تاوان دی یا بل تاوان قرار هغه تاوان ورسي، بیا نو خپل انډیوالان ته امام داسې بدل لغت درکش کی یو استاکل په لغت او په لغت خو دوا اله مګر تا چې پټ ال بل تاوان ته رسوري دی بارانو دغم لغت بوله امام داسې لغت درکش کی. وس ګوره د لغت جواب خې په لغت نه دی کړ په بل شی ورکینو پر جواب د لغت نوم پښه شو. الله عز وجل چې دا کافران د منافقان دي چې د الله سره چم کی، الله د هغه چم جزاء او بدلا ورکي، نو پر دغم د خدعې نه مشور کیږي، نو وکړي د دوړو طرفه مخادعه رااله، وکړي د دوړو طرفه مخادعه رااله. الله څنګه کوي؟ الله نه کمزوري دي چې ورسره وي کی فقط دس کی الله او مؤمنان الله بره د ایمان چې د منافق ښکار کوي په شریعت کې به تاسو د منافق حکم معلومه، منافق چې دی هغه نه وجل کیږي. حتی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله وشول او اصحاب اجازه مو غوښتله برای نبی علیه السلام ته یا رسول الله کته اجازه وکه حضرت عمر صاحب ورته تلواري بار د دې کار خو وزو خلاص سره نبی و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سیاسی بصیرت پر بنیاد هم الله ام اجازه نه وکړي برای اولیاء د بد نتیجه ورکی په بیان کې بار د خلک وای ان محمدن یقتل اصحابه. وس په دې پټاله کې دی روان دي پیژنې مې چې کافر دي زموږ ایمان نه را باندې لري چې وس تاوان را رسي مؤمنانو ته تاوان رسي، مګر وس خلک زما پټاله کې بول زه چې پر او غرزم د سر کلم کم دار کم خلک بروي ورور دا لکه لیونی مخ پر غوړېدلې دي خپل پردی فرق نه لري، بل انډواله به درز نه کی ضربه ابل پلانې نه کی وس چرته چې هغه ما پیژندې زموږ، مګر په دې دغه د جان سر خلاصيږي فګر د جام بیا تاریو ته جلا کړل بابا دغه ثبت سړیو دغه جاسوس دا پلان نه ته سره به زغمې به بار. نو ګور چې الله دې نه رسوا کا او رسول چې ان ویل ول مې او اسره تاوان و رسول مؤمنان راسي مزه منع کړیو او چې مرسو وې د مؤمنانو په اجر کې مشخدي. عبد الله ابن ابي چې رئیس المنافقین په مدینه کې په بقیع کې نه کې شخ ته مسلمانانو په اجر کې شخیږي دغه معاملې ته چې ورو ګوره نو سره وې د سره کې خدعه وسو. اسلام یو شی ورسره مکړی دی هغه پټ شی زنه پټ کړی دی پټ شی چې ځایږي دوه رختي ازلی ابدي بدبخت دی مګر چې پیژنه ولکه یا مؤمن یې ور الله دوه رخت اچي مګر ظاهر معاملات چا ورسره کې د مؤمنانو نه دی قتل کوي نه مال غنیمت کوي نه بل شی پکې تاوان نه ورسي، نو ظاهر دی خوشاله دی منافق چې هغه د مسلمانانو په جنگ کې حساب کني غنیمت الیم ولا چې برخه راکې ظاهر رغ امن راته کوي دي قرار درته هغه سایل لاندې ګرځم دی په دې پای دغه څه د معاملې مګر چې د مازه سترګې پټ شول ځای هغه سپاره سپیلین ځای دی. نو دا خاطر چې ورته ګره دا ګوا کې هغه د دې د خدعي جواب موږ کې په خدعه ورکورسونه شراکت معنا سیس ولا ترجمه ته متوجه سو. یخادعون دی چلو پریب کی الله د الله سره د الله سره خو چل نه چجر مرونه د رسول د الله دی والذین او دغه کسانو سره هم کی امنو چې غو ایمان راوړي علاوه چې مؤمن خطا باسم غو کی ما خطا باس وما يخدعون الا انفسهم وما يخدعون دي نه خطا باس الا انفسهم مگر خپل ځان خطا یې دی چې زنه څنګه شخلاص د مسلمانانو پاجره کې مشخېږم غسلم راکې وجنی مې را امنه ځان دي خطا یې دوجخیه ته چې ودان از ما د فار در پاک وي وسایل وما يشعرون او دي شعور امنه لري پویږي هم یو عقل دی یو شعور دی. شعور چې دی شر مشکل لري میژه لري پټانې لري اکشنه یا سر لال بیگ هغه د خپل انتونو نه دی ودرې سره د شي کې بالا معلومي چې پرګي خو باندې ګټه د پرګي تاوا سترګي چې کار نه کوي علاوه غټ انتنانو پرګي د ټلویزیون دا د ورجی شانګ دی د یت سړي غټ کار اخلي پر ډیر کیلومتره شي ور معلومي میژه شانګور دغه رقم دی سترګي نه د چې سترګي وي داګه اکثر شاید دغه څه بس کار اخلي دغه د انتنان کشف علاوه کوته کې د ګرځي د شي شعور دی امله خپل د ګټ چې ته ورځي د تاوان د شي څخه د شي پر شا کیږي. نو شعور چې هر حیوان لري
انسان ممتاز دی چې الله شعور ورکړی دی. شعور په د 5 حواسو چې ابو درز ورته بیان کړ، او بل عقل ورکړی دی. عقل بیا یو بل سټلایټ دی غټ چې دلته د په دماغ کې نشته. الله د انسان عقل جوړ کړی دی، نور عقل مجرد دی، ماده نه ده، خو هغه سټلایټ چې د انسان د پاره دی، د انسان د دماغ سره روابط لري. لکه موږ چې د مثال په تور دغه د موبایل خپل سټلایټ چالت دی، د موبایل سره ارتباط لري. موبایل داس کارونه ځنی اخلي د دلته چې ته پر وای کتاب خدای خبر په کم جان کې چیرې پروت دی، دلته د تراشکارا کې چې دغه وای داس وای داس نه کتابونه پکې کې راځي، معلوماتونه پکې کې راځي، تاریخونه پکې کې راځي چې دا داسې کې دستي راو یو څه دا دی چیرې پروت ځای خدای خبر چیر دی. خو یو برقی رابطه ده، هغه برقی رابطه کې هغه کتاب ته ترانه قرص درته ښکارا شي، حتی که یو جنگ ګوري هغه جنگ درته راښکارا شي، دلته راشي برقی رابطه ده. د هغه عقل رابطه هم د دماغ سره د حیوانات دغه سي عقل نه لري لکه انسان. په حواسو کې ګرد سره شریکان لکه شرمشکې چې د 5 حواس لري، انسان یې هم لري. عقل بیا جلا شي دي. الله د کافر په باره کې د شنو ویل چې وما يعقلون، دی عقل نه لري. وما يشعرون، الله اذا دغه نخري الهي دي شعور له ختم دي. کدا اس په خبره فوسو شرمشکې شعور ختم دي نه دي، کار اخلي. الله کده د شعور کده ادراک لا درلودي په قران به ایمان راوړي وای، مؤمنان به منلي وای، رسول به منلي وای، خپل ګټه به کړی وای، مګر د دماغ خو پرېږدو چې زه وایم چې ستا عقل کار نه کوي یا شعور دی ولا کار کوي، پر دوه شخص دا ور روان کده اس مضمون ته متوجه است. په دې کې د دې زیاتې بیا کلی بیان کنه حال د دې خو د ځان لپاره د ډیر پوی دعوه کوي، د ډیر علم دعوه کوي. نو دی چې دی و ما يخدعون نه خطا باسي الى انفسهم، مگر خپل ځانونه ځان دوه ځخته اچي ځان دوه کې دی چې په جن وز خلاصو. و ما يشعرون پویږي په خپل تاوان باندې لا شعور نه لري. نو دا خود د دې یو معامله سو د منافق ګوري زده کوي است چې منافق اکثره د مؤمنو د خدای دواړو سره په چم کې د یو کار وکړي دی چې د عجب شکار سم خدای په خطا او ته مؤمن هغه مؤمن خو لاګي خطا زونه لا خطا ذکر خطا دا منافقانه کار. بل فی قلوبهم مرض، فی قلوبهم پزړو کې د دې مرض نه جوړید. مرض په دوه معنی استعمالي. مرض یو د دې چې د انسان په بدن کې تکلیف دی، فرض کړه یو چا پر سر دایمي سر درد ور سره دی، د بل چا په بدن کې شوګر دی، د بل په بدن کې ملاریا ده، د بل په بدن کې لوته بد. دا مرضونه دي. یو بیا مرض دی هغه د مرض نه دی، داسې مرض دی لکه جهل نه پوي. اوس دنه پر سر د دې د زموږ نه تبکیږي نه بلکې پر لوهل دي، مګر دغه څه نه پوه دی چې د انسان ارګړی چې ور سره ګرځي وسنه پاس کې ور سره کیږي، ولې خو گزاره سمره در سره کی انساني ژوند نه کی. هغه بیا مجازن مرض دی، حقيقي مرض و هغه ته ویل کیږي. دلته چې دی دواړي معناوي مراد د دې پزړو کې مرض دی. مرض څه معنی؟ یو دا مرض دی چې ګړی په ګړی دی په خفقان اخته دی د منافق، دغه رقم پریشانی د خوراکي ژوندۍ. ولی خدای چې دی څون اچات په دې کې په داسې لوي ساعت کې د مؤمنانو سره ګرځي چې اوس را پونه سي زړه د اسپل ارزاد زړه قرار نه لري، د کراپوس خدای خپل د زړه نه جوړی ده. دا پریشانی نه ده چې په خپل زړه کې یو سړی نه عبارت دی لای لکه مرته سپجوند کرا پیچي یو کار دوی چې وز دا وکم کدا وکم پر یو اقدام نشي کولای سړی وامه خصي چې وز دغه وکم کدا بس د زړه پریشانی ورسره بار خلک ورته وای دی نه چې لري ټینشن لري. نو دی په ټینشن په خپل ځان کې مریضي د ډاکټرانو نشته. نو یو هغه مریضي ورسره ده، بل دا مریضي ورسره ده د دې سره په خپل زړه کې چې د مسلمانانو سره حسد دی، بغض دی. دا بغض یې بل شي دی هغه خپل په زړه کې چې د دوه طرفه دي چې دا خواوکم هغه وکم ټینشن یې جلادي او د حسد او بغض یې جلادي. نو دلته عامه معنا مراسو چې په زړه کې د دې مرض دی هر قسم، هم سم د مرض ورسره دي چې د واته ضرورت لري، ټینشن لري، او هم د بل مرض ورسره دي چې د مسلمانانو سره حسد او بغض لري، د رسول سره لري، د الله احکام دې نه دي خوښ او ښکار کوي. نو په زړه کې نه جوړي ده. فزادهم الله مرضا، فزاد ورزيات کې هم دې ته الله اعلی پاک مرض څنګه ورزيات کی. نو د چې سړی چې د ګور اسلام ته عقیده نه لري او د اسلام احکام خو ناراضي سي د المنص بلا فزعمت کی منی نه مګر په صف کې به ودرېږي المنص به وکی اخر کو به زکات مثال په تور مؤمنان ورکاوه دای په ځان زعمت کې په ګټلې پیسې براجلا کې په زکات کې به ورلره کې دا دوا خو د اسلام احکام راز برز نازلیدل. هلته خو اسلام نوې نور راځي اوس پر یو قرار ولاړ دي، خو رسول وسنه پر چا وحي نازلی سي. نو د چې کوم تکلیف احساساوي چې د دوه احکام به مخالفو ثبات بدریس د درو مشکل به ورته پیښ اوس به ادا کوم او یپلا هغه په څنګه زعامت کول منل نه کوله اوس به ادا دریم کو هغه بشپا نه وته رسول اصحاب البل آیات را لبل حکم را او اوس بیا څلور سو بیا ادا کوم
بیا به پنځم نه اوس به بیا دا کوم. نو چې روزمره به آیات نازلېدی پر د باندې لکه ټاکه چې نازلېدل ولې خو نوي نوي حکمونه نازلېدل علاوه مراد یې زه نور هر ورځ یې بوج ورزیاتوم. دا یو بل دا و دغه ځان ته به نو کې ویل چې ځه هغه یو جنګ کدی وګټي په بل جنګ کې شکست وخوړي د خیر بیا زموږ انډوالان چې که نور جنګونه وسول په نور کې نو بیرته بار حکومت سمشت د حکومت خبره رااله چې سبجه ته پام نفاق د مدینې څخه شروع شوی په مکه کې نو کدا چې ته به متوجه سي د نفاق ماده ورشه د مدینې څخه شروع نفاق ودی شروع کیږي په مکه کې د پیغمبر علی السلام حکومت نو ګرد عمر چې اسلامي حکومت غالب شي منافقان پیدا کیږي چې حکومت په لاس کې نه خدای آزادي چې کوله هغه کوله لکه اوس په اسلامي ملکو کې منافق نشته ودي خو ګرد چې اره ناروا کې څوک لاس نشي هیڅوک لاس نشي ولې چې حکومت اسلامي جوړ شي بار دغه سړی چې ایمان نه لري ځان پټي برای کړه ته فهم سپری په خدای کړ. نو په مدینه کې چې بیا دي الته خود څلور کم قومونه آباد و بنو نضر بنو قریظه يهود و او اوس خزرج دا عرب او انصار ودل. نو پیغمبر علی السلام چې ورلی چې حکومت الته جوړ کې په مدینه شریفه کې دغه اوس خزرج یو اکثر قبیلو دا به بشي اکثر خو ایمان راو او يهود ایمان نه راوړي هغه د دې احبار هغه علما چې وغونه منو بار زمر د لاس بیا د شکرانی او خیرانی وځي چې موږ ایمان راو بر خلک نبی علی السلام ته زما خلک کیڅ بر خو دین ته دغه حق سو شپ د دسو کوپم د دسو او سیاسي حکومت هم د دین واغه مخالفین په دغه اوس خزرج کې به یو څه نه پر دغه منافقان دلته دوی وسته کېدل. نو دوی چې بار ویل چې دغه حکومت هغه دی رنګیز داخه او تم هغه به بل علاقه پسود ول خبر برالی براله پلانې کلا هم اصحاب فتح پلانې شارم فتح کی پلانې ځای تسلیم سو دا بل مرز پر دې راځي کېدی دی په یو ته مناسي چې نن بیا واورو چې د نبی علیه السلام کباله ورټول کړ لاړه بالاګر د کاډه سو خدای خبر څوک پر راټول څوک را جمع کړیو دا بل مرز کېدای چې د مرز زیاتوالی د بتسي متوجه است فزاد ورزیات کی ورډیل کی هم ودی ته الله اعلی پاک مرز په چی ورزیات دی د اسلام د احکام په نازلولو چې حکم نازلای پر د لکه بار چې ورځي لکه غرولي خو عقیده نه درلود او کولای به مجبور کنه کولای خو رسوا کېدی او بل هغه د مسلمانانو پیشرفت په غزواتو کې چې علاقه فتح کول د کرا کرا پر نظامات راتلی چې اوه دا خو ګر سره د لاره ته پاچی راته اعلان کړ ګر سره د حکومت راته اعلان کړ نو په ذات والی به پوهیږي چې الله پاک مراد ورزيات کړي. ولهم عذاب الیم ولهم دیلر عذاب دی الیم دردناک د علم ترجمه ته متوجه است عام مفسرین رحمت الله علیهم وای دا فعل دی علم فعل وزن دی فعل په معنا د مفعول لکه جریح په معنا د مجروح دی. عرب زخمه ته جریح وای نو دی خو زخم کړه سوی دی د مجروح معنا قتل په معنا د مقتول دی خو وجل کړه سوی دی قتل تور استعمالي معنا د مقتول دی. نو علم معنا مؤلم نو دا خو صفت عذاب دی عذاب څنګه مؤلم دی عذاب څنګه دردناک کړه سوی دی هغه دا دی چې دا د دروند عذاب دی بد عذاب دی چې کوم څوک په اخته دی معذب خو هغه دی وشه درد تر معذب راتیر خپل عذاب ته بیرته ورغورځي دی عذاب مؤلم دی دا د مبالغه د پارس کله ایس په خبره تاسو پوهیږئ. تفسیر بیزاوی رحمه الله لدا خام جایزه کړی دا چې هغه وای علیم په معنا د مؤلم ک د اسم فاعل په معنا ک اگر چې فاعل په معنا د اسم فاعل بخي کم یا په دې څوک مننه جار لازم اخشي رحمه الله هغه فاعل په معنا د مفعول ګرځم د فاعل په معنا کله راتلی. تفسیر بیزاوی ولازم مخالف دی په جزء کې هغه گای فاعل په معنا سره د فاعل امرازي معنا خرجون کی نو دی لره عذاب دی علیم معنا مؤلم دالان کې زیر ورکه مؤلم معنا خرجون کی او کوم علم وای خوش کړه سوی چې خپل دی خوري. نو خلاصه په پښتو چې درته وایم دې ترجمه کړي دی لره عذاب دی علیم دردناک دا معنی چې په خپل د عذاب په درد اخته دي نو چې عذاب په درد اخته وي د دوزخ ور په خپل ځان کې پر راخوړه کیږي په عذاب دي نو او غسړي چې په دې کې ولاړی دا غسړي بس دا مبالغه یا کې په معنا د فاعل کې نه بیا دی لره عذاب علیم دردون کی دی ته درد ورلره ورکی کدا اس په ترجمه کې ملافظ سره جلا کړي علیم چې دردناک ہے کې دا څه معنی اوغه د مفعول معنی سره چې په خپل دی په درد باندې اخته کړه سوی د ته علم ورکول سوی دی او کې دردون کې بل په درد اخته کی کې پراغه اوله ترجمه چې معنا دی په خپل په درد عذاب اخته دی مبالغه پکې کړل چې دا دی بد عذاب دی عذاب د ځانه په عذاب دی نو دا بل سړي چې په عذاب کې اچول دی داغه بس اجنو نو دی در عذاب دی الله پاک علیم دردون کی یا په درد اخته عذاب دردناک کړه سو ولی
بما كانوا يكذبون بما فسبب سره كانوا چې دی ويكذبون درواغ ول خلاوي دغه دی درواغ مؤمنانو ته په ځل کې کافر دي او غټ کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله وس چې زړه پرټ دین ولاک لا اله تعقد لرنه ولاک محمد رسول الله تعقد لري کلمې خدای غدوی عقیده څرګندیش ته یو ولا نه مننو کله اس په خبره پوسواس بما فسبب سره هغه کانو چې دی و يكذبون دی درواغ ول درواغ دا منځ کې یو شی وشکاره کوي بل شي دا چې سو دا د دې عذاب الله پاک بیان کړي او دا د بل د منافق علامه دا غسوله چې دی ګرد مرد مؤمنانو په باره کې په مرز اخته دی د پزړه کې بس مرز دی نه جوړي د پریشان دي د مسلمانانو د اره کار سره دی ټکر دی بل نقشه بیانې واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض واذا قيل چې ویل لهم دیته لا تفسدوا فساد مکوي په الارض په مځکه دا مڅ کارو ته پام د هغه سړی چې بیجن دای په ټوله ژوند محلیت خیر ولا کراوي دای بس سینما راوړي اعلان بدر ته وکي شکر الحمدلله سینما مدرسه سینما وي مکو چې تراوړلې و اصل وسوت وای چې دا چې الحمدلله وای دا رب ظالم نو سینما فحشا او منکر خبرینو تا دا غراوړي برا ما قوم ته خدمت وکینو یا به د مثال په تور یو بل دغه منکر در تار د خمارخانه براو بس د شکیج خمارونه خلک پرځي دا در تراوړي برای ما اصلاحات وکړل د هر کار چې د خپل کفر دی ام فساد دی د خپل کفر چکیه ک نور خلق د کفر د بدلاري تر راوړي په هم فساد دی نو دای سراسر فساد دی مګر چې ته وس درخواست ورته وکي چې فساد مراوړه دغه فساد د الکوان ګرځه در بدر په خدای کې وس یا مور پیژنې یا خور پیژنې دا ته چې زی جوړ د شادي خدمت د مسلمانانو وکي دای په جواب کې څوای قالو دی وای انما بشک نحن مج مصلحون اصلاح راوستون کی ساخ ماغزه چا په جمله سره ته خو هغه د څور له سو کال مخکې دماغ دی مج اصلاح را ول قوم ته ترقی ورکو ترجمه ته څه متوجه چې الله څنګه تعبیر کی و اذا وقت قيل چې ویل څه د طرفه د مؤمنانو لهم ودیت چې لا تفسدوا تش فساد مکوې په الارض په مزکه کې دا فساد مکوه دا بد کارونه دا بد رواجونه کلی ته مراوړه قالو دی وای انما نحن انما چې د کلمه د حصر د طالبانو تش پوهیږي په پښتو کې سره جدي شوی وای نه د بل رقم بیا دغه چې دا زه درته وایم دی دغه انما نه د رقم لکه د تش کې وای فساد د کلمه خو دی نحن مصلحون نحن مش مصلحون اصلاحات را وستون کی قوم ته ترقی ورکو دا څه جهالت په قوم کې خبر دا څه جهالت په قوم کې خبر دا ارګړی المازه ته وځغله وروره وطن ترقی غواړي ترقی ورلره ورکړه وس ترقی دی دا قبولینو الله پاک ته دې د خبرې جواب ورکړي دوه د اصلاح داوا وکړه الا خبردار ای مؤمنانو ای رسول ټول انسانانو ته چې دا په ایمان باندې ولاړ دي د په دنیا خو به دې اوغه تعالی د دې معرفت کې الا خبردار انهم د منافقان هم المفسدون ګوره پلای هم ذکر کوي په هم بیا تاکید وکي بیا المفسدون هغه خبره په معرفت کې انهم دی المفسدون دغه فساد پیښاږي چې په خبره خطا نه وي یو کار د شی ولا کښیږي قدم در سره ګرد سراسر فساد لکه د مثال په تور نجاست چې دی پاره کې پاک ځای است سره یو چې انسان په قاذورات کې دا یو ځای پاک دی د بل ځای مردار سراسر مردار دی منافق دغه شی دی هم المفسدون دی فساد پیښاږي ولكن لا يشعرون ولكن دون خبر د لا يشعرون بیا لا شعور ځینېستي چې پر دا لا دغه ستوره دربه سي د کړه د شعور قدر کار لا نه کی چې د ازما کار اوس قوت ترقی ورکی کدا قوم ته پسماندګي ورکی وسته سی ګوري زموږ ستې د خپل معاشره چي ده چې در دیني مدرسې په واخل به در سکول په ورس ټول کې فساد و پاشي کنه و پاشي هغه سکول چې په خوا کم شي زده کاوه وسې دماغ پر نیمایي ودر دی ول د دماغ د لوڅ تصویرو ډک اچ په خوا به د مثال په تور سر په میر په یاداو قران به په یاداو سر په میر خو ته لکه بره به شافیا او کافیا په یادول وس په خدای کدو آیات په یادولای شي پس درته ناس چې سر ګریډ نیولې دماغ کې د نور شیان ګرځي دا ور ویژه نه ګر سره دماغ ته د ملاینو خبر خلک وس وځي نشي زده خدای دماغ الته نور چې دا ناس دلته دماغ بل ځای اخته دي الته بل شي د بل پروګرام په دماغ کې چلیږي نو د دې دغه فساد چې دوه نشکاره فساد او د په دغه لانه پیژ د اسلام په پیژ د الله د شعور ګر سره نه دی په دې نه پیژ په قوم څه څور کې وکړه د چې ځین جوړ کړل دلته سورې مخ کې د پاکستان په د وزیرانو کې ور هغه ورزې مړ دا وس چې شپاس خو چې لوی شوبې ته ورسې وزیر اخلاق نه لري وزیر به د سپینځل سره د وضعیت کې چورتا تاسو تام را یی دي چې مړ داستا مخلوق دی خو یو رایت ارزه را وړي برای موږ ډیګریان لرو د علم دا وکړو تربیه مو کر سره ختم شو
ګوره چې خپل لکه اوس موږ عذاب ذکر کوي چې العذاب مؤلم دی خوش کړه سوی دی چې خپل د مکتب چې بیرته د خلکو څخه په عذاب شي دا چې موږ وروزل دا وسه کې جزوی بل خو سپي پر بیا دی خر پر بیا دی دا څه بلا دی چې راوځي ول فقط ډیګری دی ورکړی د نیکټای په ځړی نور چې ورسه د سړي برتاو د سړي سره نه کی د سړي گزاره د سړي سره نه کی خپل قوم ته دی په دشمن باندې ګوري نو ګوره دای په شکایت سځنی نو چې دوره برملاس فساد دی چې خپل هغه چې د فساد شو کیو هغه وس لاس بردار شي دا مشته نو دا الله پاک شوی چې د شعور نه لري د دې مرداري راوړی ده چې خپل د مرداري په مرداروالي غلطي باندې نه پوهیږي ولکن دون خبر ده لا يشعر دي شعور نه لري نو دا نقش خو جزدا سو چې د منافق بل علامات شې سوله چې ارڅونه ګناه او فساد دی پر هغه باندې د چانو مرجد اسلام د ترقینو پر دای بل شي دی درویش او بس چې ګوري الته چې کم zarar راوړي ما اصلاح راوړي ما ترقی قوم ته ورکړي بل سوای و اذا قيل لهم امنوا د مؤمنانو د طرفه صدیت د سوال چې امنو ایمان راوړي و اذا غوخ قيل چې ویل سي د طرفه د چا د مؤمنانو لهم ودیته چې امنو ایمان راوړي قسم ایمان قبول کړه واست څه بلا کې مزبذب کېږي کما امن الناس کما امن لك ایمان چې راوړي الناس خلق په الناس کې د الف لام د عهد د پاره دي مراجع د چاریری کبار خدای ابو بکر صدیق سفر کم اسلام راوړ د حضرت عمر سفر کم ایمان راوړ د فلانی صحابي یا اوغه په اهل کتاب کې چې ایمان راوړل لکه عبد الله ابن سلام خو يهودي چې ایمان راوړي په صداقت ایمان راوړي چې لکه دغه خلک په دغه مؤمن سه تاسو پر مؤمن د ځان نوم یې پر ځان د مؤمن نوم یې مګر کوي هغه کارونه چې کافر ورته اړیان دي نو کما امن لك ایمان چې راوړ دي الناس خلق دلته بیا دې څه جواب قالو دی وای انؤمنو کما امن السفهاء انؤمنو ايامش ایمان راوړو کما امن لك چې ایمان راوړي السفهاء بعقلان په اوس معاشره کې ته وسورته وګوره ارسړی چې دی ش زده زوی سم لا جوړ کم انا ملا خو ما زی ولا کین لرش کرن خو خر دی دغه نه بعید ورته ښکار کی جوی د زوی سم زم لا جوړ کم ش به درسې کې واچو منه خبره خر دی د مؤمنان دغه څه وس یو سوال دلته واردېږي شو چې دوی ته وایي چې ایمان راو دی وای زدم د اقلار پر کم ایمان را نو تاسو خو منافق دي کو پر پټی نو خدای دې ښکارا کی په خله و پر آیات باندې سوال ورګیږي کافرانو بارو سیس د آیاتو خبرې خو نه پر لګیږي دروسه ګډ وته الله منافق دي هغه خپل ایمان پټي د کوپر پټي ایمان خلکو تشکار کوي نو خدای خبره خبره د کوپر سوچ دی مؤمنان ته ګډ دي چې زدا بیا کلان پر کم ځان نه کو خو هغه د کوپر ښکارا کوي کنه د دې جواب دادی چې دا مؤمنان دوه قسم دي یو شان او شوکت والا مؤمنان لکه حضرت عمر صاحب ابو بکر صاحب نور دغه اصحاب کرام چې دغه د مخه چا څونو سواله وغه ته اغلار ور سر مکول البته چې بغه خبرو ته ناس دغه څه وکول دا ضعیف مسلمانان یو د پلانې زیارت شته دی د لیکور لرنه په مسجد کې بيجیږي ګرځي بل د پلانې زیارت شته دی ایمان راوړ دی خپل قوم ویریږي هغه وجه وغه ته چې بکښه نستله چې مزداد خورانو بیا کلام خلک استه وغه ته مخامخ ویل دا یو جواب بل جواب یې دادی چې دا خو وغه دعوت ورکړي دی چې بخپل اسول ته دې ته ګور شرم یا نه لري اوس ما سم دغه شی جوړی لکه دی چې دینه بار چې دې ته د برندل د ګورچ تړلې دي جری کې وګوره چې زنځ پکښې پور کیږي خو جری اصلاح کښنه کدا تاسو نه جره پېښ کدا اسم مضمون ته متوجه جواب څوره کم سو دواره کم سو یا د دې چې دای هغه دعوت خو هغه ضعیف مؤمنانو چې په وخت کې دغه ته مخ دا زده ځان ولاکه به عقل جوړوي نه به عقلانو پر کم اسلام راوړم دا خو نو بیا کلان چې په خپل خیر او شر نه پیژ بس تر نبی علی السلام ګرځه قربان دي بار ګرځه مال په جهاد کې کی یا در ایاله پوری پکښې کې ورک دي دا بیا عقل ځنه سم کوي دا ضعیف مؤمنانو چې لاغه اپټواله چې کوي هغه د قوی څه کوي یا دا چې هغه دعوت وګور کاوه دی چې بیا یوازې سو بل رزبر سم بس بیا عقل جوړي زه ولاکه د ځانه بیا عقل جوړوي سم واذا وقت قيل چې ویل سلهم دي ته امنو ایمان راوړي کما امن لکه چې ایمان راوړي دي الناس دغه خلکو چې د پیغمبر د صادقین اصحاب دي یا د اهل کتاب د طرفه چې ایمان راوړي دي هغه د عربو قالو دی ول انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما امن لکه چې ایمان چې راوړي دي السفهاء د بیا کله نظم د بیا کله پر کم شي جوړه چې خپل ګټو تعالی نه پیژ نو د چې د بیا کله پر مؤمنانو کې شاو لکه وسم عین دغه دستور دی علم د دې د مرجعیلان دا رقم تقسیم کړي الله څنګه جواب کوي الا خبردار انهم بشک دوی هم دی السفهاء بعقلان بیا غره کوم هم دی و هم دی السفهاء ته معرفه کوي بیا کلی په دک د چې د خپل رب نه پیژني د خپل رب احکام نه پیژني ځان ته وشار وای ولکن لا يعلمون ولکن دون خبر د لا يعلمون دی پویژنه ګوره د مخه شعور ځنی استکاوه دا پلای علم ولې د قران زده کړه
هغه شیان چې در سترګو نه عام دي جنت د ورځ زده کړه هغه د حواس کار نه دي چې علاوه شعور نه لري هغه د عقل کار دی علاوه علم نه نشته دی هغه شیان نشي د کوله دلته ګوره د لا يعلمون څنګه استعمال شو چې علم نه لري ولې خو دلته د احکام خبر د احکام ذکر ته خو علم ویل کیږي د علم نه لري عقل نه لري دا رقم چې د شیان پس دکې هغه شعور کول لري شعور خو خرم لري مګر احکام نه جزده نو دا وسله که خر شعور به سي خو علم نه لري نو دا بل نقشه سولغه څه هغه دا دی چې د منافق قانون دا دی چې اهل دین خلق و بیا عقلی ته نسبت دي چې ارڅ اهل دین چې دي د خوره کې تعلیم نه دی کړی هم دی خو نه ان پړ د خو نه ان پړ ولې نه دی کړی ولې خو ته شکل کوم دی کپتلونه کوم دی علم معنا پتلون علم معنا نکټای خو دا غلطه ده نو علم خو د دماغ شي دا خو د لباس شي نه دی چې ما لباس کدار کوم مرز علم نه لرم نو دغه د دې بل نقشه سوي چې اهل دین ته د احکام په خاطر چې د اسلام احکام تطبیقي یا د لباس په خاطر د عقل مې پرې شي دي زموږ پښتانه نو زبړین بول دا زبړین د طریقې یافته دي چې د دې کمی ساغوستي ته چې د سایوان پوښتې دا رقم د بدن یې ګرځي په کې راوتري نو دا د دوی نقش جراو کیږي اوس چې مش پر بیانې اوس چې مش کوم ځای خبره ودر هغه دغه چې د مؤمنان ته د عقل نسبت کوي نو ته برابر سي ګوري په خپل ټولنه کې پر د اهل علم خلکو د عقلانو نه میشاوه د زبړین نه می پر یشاوه نه په یو خو ګاګې د امید یو خبره د طالبانو زده کوي په مشک خونو ګاګې د غرکم د خدای هیګستا چې جن په بدنامه دي نو دوی هم بروي چې ماته وجدي به اکر وس خو چې د استا په عمل جنم شرمېږي چې وس حضرت عمر صاحب راوړي پرې په خدای کې په ولا کزن بلارس دا خلک پر جن متاوانه دي چې د منافق نقشه دغه د چې هغه اصلي جندار ته به اکر وای هغه اصلي جندار یو دغه دی چې پر ما او تا باندې تاوان دی ولاکه یا د اسلام په باندې دی یا د کفر په باندې د خپل شهوت په باندې دی مګر په جوله کې د چاره پورته سوي د اهل علم دم پر ما تاوان دی ته بزنه جته به وای چې بابا ما د صفه ووزه د طالبان رنگ ثابت کیږي یادم دایان رنگ ثابت کی ته خو دی خو لازم مړ نه دغه به عقلان نه دته چې به عقل وای دا د نفاق نقشه نه ده دا خو د همدردی نقشه ده چې مړ زما سب کې مرتد کړی زما سب پتا بدنامه دي یا هغه چې هغه واقعي اهل دین د علم په هان دي پرغو د به عقلانو نمجد دغه د نفاق نقشه ده به سره جلا کینو صدق الله العلی العظیم